د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو کتونکو سلامونه جوړ په خیر. احسان الله کریمي یم. نن راغلی یم د کابل ښار د څرخي پله سیمې ته. بیا مو هم یو بل پروګرام ستاسو لپاره چمتو کړی دی. دغه ځوان اورنګزیب نومیږي او د کابل د میخانیکي انسټیټوټ محصل دی. نوموړي په خپل زیار او نوښت سره د نابینایانو لپاره داسې ځیرکې عینکې جوړې کړې چې پر مټ یې هغوی تر یو بریده کولی شي د خپل ژوند ورځنۍ چارې او تګ راتګ اسانه کړي. د دغه ځوان کور ته موږ راغلي یو او ورځو له ده سره له نږدې خبرې کوو. لومړی به زه د دوی دروازه وټکوم چې دی په کور کې شته او که نه، که څه هم ما خبر ورکړی و زموږ د راتګ په اړه باندې، نو وبګورو چې دی په کور کې شته او که نه. سلام علیکم. کریمي صاحب جوړ بخیر. جوړې په خیر کور کې مقراري ده؟ شکر. په لومړی کې چې دا زه چې کله ما دا کومه انګیزه چې پیدا شوله، یو نابینا او ډېر په رش په دې بازار کې نشو ګرځېدلی، همیشه یو د نفر به یې ځان سره په بیرون ته یې ګرځو، یعنې ځان سره به بو. نو ما په ذهن کې دا انګیزه ما ته پیدا شول چې ده ته داسې یو اسانتیا پیدا کړه چې دی وکول چې په تنها باندې په بازار کې وګرځېږي. نو تقریبا دا عینکو 15 ورځې دوام ونیو چې دا تکمیلې شولې. د کې فقط یو نوع عینکې خاص استفاده شوي او د کې نور تختونه الکترونیکي استفاده شوي دي چې دی کولی شي کومه موانع چې مخې ته راځي د 1 متر یا 2 متر هر څونه فاصله کمپیوټر په واسطه باندې موږ تعینولی شو، نو دی کولی شي تشخیص کړي په اسانۍ باندې. فعلا دپاره چې دا عینکې تکمیلې شوي نه دي، نو د دپاره یو نوع د کامره ورته لګو چې مخې دپاره مثالا کوم وخت کې کور نه چې دی وځي دغه د کور په واسطه باندې دی وکتل چې کوم ځای کې ده، او یو نوع جی پی اس ورته لګول چې کوم وخت کې مثلا ډېرې ګڼه ګوڼه کې یا داسې ځای ته برابرېږي چې هلته نور لاره نه وي ده، نو دی کولی شي د کور په واسطه باندې پیدا کولی شي د همغه جی پی اس په واسطه باندې. واقعا چې د کار کومه شیبې چې ولې نو چې کله زه د انسټیټوټ نه چې راتللم هغه وخت کې ما کار کوه او د شپې خوا نه زیاتره وخت د شپې خوا نه تر 1 بجې پورې 1:30 بجې پورې په د عینکو باندې مې کار کوه تر هغه وخته پورې چې دا تکمیلې شولې. د مصرف په باره کې چې دا 1200 افغانۍ په ده باندې مصرف راغلی ده، او د کې چې دا کوم پرزجات استفاده شوي دي ډېر کم مصرف پرزجات استفاده شوي دي چې یو بیټرۍ ده، یو نوع عینکې دي، او همدا رقم اردوینیو دا چې کمپیوټر په واسطه باندې کوډینګ کېږي، او بیا دا سنسور لګېدلی چې کوم موانع چې مخې ته راځي هغه ورته تشخیص کوي. په آینده کې چې دا دته ما نور هم پلان تړلی چې نور هم پرزجات پکې اضافه کړم، چې یعنې په دا رقم یې کوم چې یعنې بیخي اسانتیاوې ډېرې نابینایانو ته شي. یو نوع همدا رقم هغه ورته کامره ورته نصب کوم، همدا رقم جی پی اس، او همدا رقم یو نوع ګوشکۍ خاص د نابینایانو دپاره چې غوږو کې پکې ښودل کېږي، د کور په واسطه باندې هغه د لارې ورته ښودل کېږي. دغه هغه عینکې دي چې د اورنګزیب له لورې څخه اختراع شوي دي او د نابینایانو لپاره دي. اوس به دی ما ته طریقه راوښیي چې دا څه ډول استفاده کیږي او په څه ډول یو نابینا کس د دې پر مټ باندې تګ کولی شي. دلته به یو سویچ لري چې دا چلانېږي اتومات. بیا چې کومه مثالا دا موانع چې مخې ته ورته راځي تقریبا تر 1 متر پورې د ما فاصله تعین کړې، کولی شي 10 متر پورې هم دلته فاصله تعین کړو. مخې ته چې کومه موانع ورته راځي هغه ده. دلته مخکې زما دیوال ده، زه غواړم همدې دیوال ته مخامخ په دې دیوال باندې ورشم، دغه عینکې ما ته یا خبر راکوي او که نه زه په همدې دیوال باندې حرکت ورکوم. تقریبا له 1 متر څخه څه زیات زه د دغه دیوال سره ولاړ یم، نو زه ګورم په 1 متر کې دغه دیوال ته زه نږدې کېږم چې عینکې ما ته خبر راکوي او که نه. ومې لیدل چې زه د دیوال 1 متري ته ورسېدم او عینکو ما ته زنګ ووهل چې نور وړاندې مه ځه، دلته خطر موجود ده. یعنې په دې ډول سره نابینا کسان کولی شي چې هم د موټرو او یا هم که یو کس د ده په مخ کې راځي او د ده ورته فکر نه وي د هغه عینکې خبر ورکوي، لکه څنګه چې اورنګزیب ورور یادونه وکړه چې غواړي دې ته یو شمېر نوري اسانتیاوې هم ورزیاتې کړي. که څه هم دغه ساده عینکې دي، خو ځینې نور تخنیکونه
او نوښتونه په دغه کې اضافه شوي دي چې دغه پر مټ باندې څه نه څه کولی شي چې د نابینا کسانو په ژوند کې اسانتیاوې راولي. دلته مو هم ولیدل چې اورنګزیب ورور ته له رسېدو سره سم په یو میترۍ کې ماته همدغه عینکو خبر راکړ. د اورنګزیب پلار وایي چې که څه هم اقتصادي حالت یې ښه نه دی خو بیا یې هم د خپل زوی ملاتړ کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته امکانات برابر کړي دي. منګه اورنګزیب چې کله د هغه میخانیکي لیسې ته موږ داخل کړ خو همدا شوق او علاقه درسره وه. بیا په زمن کې ماته ویل چې هغه ما سره کومک وکړي ته نو زه بعضې اختراګانې کولی شم چې سر مې خلاص ته په دې کې او غواړم چې څه هغه وکړم. بیا دغه پروژه چې د عینکو د نابینانو دپاره دغه عینکې شروع وکړلې دا زما د همکارۍ او تشویق په دغه باندې و او د لیاقت دغه نه دغه و چې دغه عینکې د منابرانو لپاره جوړ کړی. دا احساس ورسره پیدا شو چې دا که چیرې دغه عینکې کومه کمپنۍ پیدا شي او دغه عینکې په ډیزاین په مغه قسم باندې جوړې کړي ورته عینکې دغه چې دا په دغه کار پکې وکړي دا باندې ډېر ښه. دغسې موږ اقتصادي وضع خرابه ده نشو کولای چې د په اندازه باندې چې عینکې کمپنۍ سره وغږیږو یا عینکې راکړي موږ ته او په موږ سیستم باندې عینکې جوړې کړي منابرانو ته موږ عرضه کړو. دغه دا د خوشحالۍ ځای ده د خوشحالۍ نه ولا چې بس وکیم توی کړي دي ولا چې دغه راغلی ډېر ساده د خوشحالۍ نه چې په داسې وخت کې او په داسې شرایطو کې چې اقتصادي وضع زموږ ښه نه ده او امکانات هم نشته د نور د وجې نه سپورت کې دی او دی په خپل دغه باندې ساغه باندې په خپل ابتکار باندې دغه اندازې ته ځان ورسوه. اورنګزیب وایي چې د دې عینکو تر جوړېدو وړاندې هم یوه پروژه جوړه کړې وه او کاملي بڼه ورکړل شي نو له هر ځای څخه خلک کولی شي چې د خپل کور کمپنۍ او ورته نورو ځایونو ټول برقي وسایل د موبایل له لارې کنټرول کړي. د نوموړي په خبره چې په راتلونکي کې پلان لري یو ډرون الوتکه هم جوړه کړي. هیله لرم چې نننی پروګرام مو تر پایه راسره کتلی وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بیا او بل پروګرامه چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم تر هغه مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.